تاسو د غریبۍ د لاسه پریشان یئ، د مال او دولت تنګي او د رزق تنګسیا وي، نو اطمینان وساتئ. دا خاص وظیفه هم د ستاسو دپاره ده. د ستاسو کاروبار نه روانیږي، د کاروبار او روزګار مسایل وي، یا داسې وروڼه چې د هغوی کاروبار خو شته مګر په هغې کې ورته نقصان میلاویږي. د ستاسو کارخانه وي، دوکان وي، ترقي نه کوي، د ستاسو مخې بندې وي، لارې مو بندې وي، هر قسمه مشکلات او پریشانۍ مو مقدر وي، نو هم دا ویډیو ما د ستاسو دپاره راوړلې ده. تاسو دا وظیفه وکئ، ډیره مختصره وظیفه ده، ډیره اسانه وظیفه ده. قسم په الله تعالی د علماو نه د صلحاو نه دا را نقل کړی شوې وظیفه ده. دا وظیفه تاسو وکئ په کومه طریقه چې زه درته نن بیانوم، او روزانه دا د خپل ژوند حصه جوړه کړئ. که کامیابی درته میلو هم شي نو بیا به هم تاسو دا عمل نه پرېږدئ او روزانه به تاسو دا جاري ساتئ. کله چې تاسو ته د دې د میوې او د ثمرې پته ولګي نو بیا به نورو خلکو ته هم تاسو دا ذکر کوئ، ځکه چې دا د کلام پاک مبارکه یوه خاص او اثر کوونکې پاکه وظیفه ده. په دې کې الله جل شانه ډیر لوی طاقت کېښودلی دی. دا وظیفه تاسو د خپل ناممکنه حاجتونو دپاره هم کولی شئ. د ستاسو څه جایز مقاصد وي او خواهشات وي، د هغې دپاره په هغې کې د کامیابۍ دپاره هم تاسو دا خاص وظیفه کولی شئ. یا هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی سخت دشمنان وي او هغوی ورسره ظلم او زیاتۍ کوي، نو دا وظیفه تاسو د هر قسمه د ظالم د ظلم نه د بچ کېدلو دپاره او د دشمن د شر نه د بچ کېدلو دپاره او د بدنیته کس د بدنیتۍ نه د بچ کېدو دپاره هم تاسو دا خاص وظیفه کولی شئ. یا زمونږ هغه وروڼه او خویندې چې هغوی په سفر باندې روانیږي، نو دا خبره ده که سفر سمندري وي او که هوایي او که د ځمکې سفر وي، نو چې کله تاسو په سفر باندې روانیږئ نو د سفر شروع کېدو نه مخکې تاسو دا وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی سفر به مو ښه په خیر او عافیت سره وشي او د هر قسمه تکلیف نه مصیبت نه به تاسو په امن کې پاتې شئ. به هر حال زما عزتمندو اوس راځم خپلو وظایفو طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. د دې نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، که چېرې په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو اولنۍ وظیفه دا ده چې کله تاسو سفر شروع کوئ نو د سفر شروع کولو نه مخکې تاسو صرف او صرف 101 مرتبه یو پیری یعنی یو د پاسه 100 پیری سورة القریش ولولئ. انشاءالله تعالی دغه سفر به د ستاسو محفوظ وي. دغه رنګ زما عزتمندو که چېرې تاسو د دشمن د حملې نه د دشمن د تخریب کارۍ نه ځان بچ کول غواړئ نو دا مبارک صورت، دا برکت والا صورت، دا سورة القریش، نو دا صورت مبارکه چې سورة القریش ته دا صرف 11 مرتبه یولس ځله ولولئ. ستاسو دشمن وي نو هغه طرف ته تاسو شوف کوئ، انشاءالله تعالی الله جل شانه په فضل و کرم سره دغه دشمن به تاسو ته نقصان نشي در رسولی. اوس زما عزتمندو راځم خپلې وظیفې طرف ته. هغه دا ده چې هغه وروڼه او خویندې چې هغوی ډېر زیات محتاج وي، بېوسه وي، غریبانان وي،
د رزق او د مال دولت د تنګۍ نه پریشان وي او د دې د وجې هر قسمه ټینشن او پریشانۍ ښکار وي، نو داسې حضراتو ته پکار دي چې هر شپه د ماښام مونځ نه پس د سورة القریش صرف 11 مرتبه 11 ځله لولي او روزانه د دې وظیفه ورد جاری وساتي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به درته په کاروبار کې خیر او برکت را نازل کی او تاسو ته الله جل شانه غیبی د رزق اسباب را پیدا کی او په تاسو باندې چې څومره قرض وي الله جل شانه به تاسو ته د قرض د ختمولو غیبی بندوبست وکړي او چې د ستاسو څومره پریشانۍ وي، مشکلات او تکالیف وي، هغه به کریم رب ختم کی. زما عزتمند او ډېر بهترینې وظیفې دي، ډېره مجربې وظیفې دي د سورة القریش د الله جل شانه د کلام پاک. ضرور به ضرور په خپله هم وکړئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.